د مال د سویلي ولایت کندهار په بیلابیلو برخو کې پر شاوخوا 50 جریبه مځکه د مځکنیو توتو کښتونه سوي چې د کال په 4 فصلونو کې ورڅخه حاصلات ترلاسه کیږي. د کندهار په جړۍ ولسوالۍ کې د مځکنیو توتو یو کروندګر وایي پر 7 جریبه مځکه یې مځکني توت کرلي چې له یو جریب کرل سوو مځکنیو توت څخه تر 500,000 افغانۍ پورې ګټه ترلاسه کوي چې په دې توګه تر زیاتو نورو کښتونو ګټور او بازار هم ښه دی. توت زمینی که از محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوگنا در افغانستان شود و ما پیام برای تمام زارعین افغانستان اینه که به جای کشت کوگنا بیایم زعفران کش کنیم، توت زمینی کش کنیم، فرمای پسته جور کنیم و به خصوص توت زمینی در سطح آسیا به نام ملکه میوه ها شناخته شده. د کندهار د کرهڼې او مالداري ریاست مسؤلین وايي کندهار کې د مځکني توتو حاصلات زیاتېدونکي دي او لار جریب مځکې څخه تر 7500 کیلو پورې توت لاسته راځي چې بازار کې 1 کیلو تر 400 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د کندهار د کرهڼې ادارې مسؤلین وايي د مال د پستې او زعفرانو په ګډون ځکني توت هم د نشي توکو د کښتونو ځای نیونکي دي. د یو جریب حاصل چې د تریاکو هغه 1,00,000 کلدار شوی چې تقریبا 80,000 افغانۍ کېږي. نو 80,000 افغانۍ د 15 لک افغانۍ په مقابل کې ډېر ناچیز شی دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه حاصل ډېر کم دی اما خلک مجبور دي دغه شی خرڅېږي. نو که چیرې ځمکني توتانو ته شرایط مساعد شي او بازار ورته برابر شي او مارکیټینګ یې وشي نو دا بیا د بزګرانو دپاره د تریاکو په مقابل کې تقریبا 50-60 چنده زیات ګټه ترلاسه کیږي. د مځکني توتو د حاصلاتو ټولولو د کندهار ګڼ شمېر بېوزله او یتیمو ماشومانو ته د پیسو په بدل کې د کار کولو زمینه هم برابره کړې ده. هغوی له خپل دغه کار څخه خوښ دي. دلته دغه د زمیني توت شکو بریا بیا خلطوت راشو بیا وړو خرڅوي بالا سهار اسپرات پر 7 بجې بیا در مازدیګره پورې بس شپږ سوه کلدار راکوي. سهار پر 6 بجې راځو ما په غرمه بیرته پر 12 بجې ځو 500 کلدار سهار مازدیګره کې بیا ماپښین بیرته ورته راځو. د کندهار د کرهڼې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ کندهار د هیواد په کچه دغه ولایتونو له ډلې څخه دی چې د مځکني توتو کښتونو ته آب و هوا مناسبه او مطلوب حاصلات ورڅخه ترلاسه کیږي.